بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د جماعت غل ډیره عجیبه کیسه. کله به چې پاچا یوازې شو نو د خپلې پیغلې لور لپاره به یې د یو ښایسته ځوان په اړه سوچ وکړ چې خپله لور ورته واده کړي. یوه شپه په همدې سوچ کې و، نیمه شپه یې وزیر راوغوښته او ورته ویل ښار ته وځه. د دې داسې ځوان پیدا کړ چې په دې نیمه شپه له خوب څخه راوچت شوی وي او د خدای حضور ته په لمانځه ولاړ وي. دلته یې راوله. په همدې شپه غل هم د غلا په نیت راوتلی و. ګوري چې د جومات دروازه بنده وه، یعنې کلپ وه، نو د کوم قیمتي شي په لټه جومات ته په دیوال ور واوښته. غل په جومات کې لاس وهل پیل کړل. پردې او کړکۍ یوه بله خوا کولې چې د دروازې د زنځیر شلنګ کې تر غوږ شو. غل ورخطا شو او حیران ودرېد. هیڅ چاره نه وه. زر یې په زړه کې یو څه تېر شول. وزیر له خپلو کسانو سره جومات ته ورننوت. ګوري چې د جومات کې بندو دروازو تر شا یو کس الله جل جلاله ته په عبادت او عاجزۍ ولاړ دی. وزیر خپلو ملګرو ته مخ ور واړول او ورته ویل له لمونځ سره د ډېرې مینې له امله کیدی شي پر دیوال د جومات ته اوښتی وي. غل له ډېرې ویرې مسلسل نیتونه تړي او سلام ګرځوي چې 2 رکعتونه یې خلاص شي، بیا دستي پورته شي. نیتو تړي منځونه یې بیخي ډېر شول. وزیر نور ستړی شو. ټولو کسانو ته یې وویل څنګه چې سلام وګرځو سمدستي راپورته کړئ او د نور مونځ اجازت مه ورکوئ. همداسې یې وکړل. ځوان یې په نیمه شپه د باچا دربار ته ورسوه. وزیر د ځوان د لمونځ ټول د سترګو لیدلی حال پاچا ته بیان کړ. باچا چې د وزیر خبرې واورېدې بې دریغه یې تر ځوان غېږه تاوه کړه او په خندا خندا یې داسې وویل داسې ښکاري ته همغه څوک یې چې زه یې له مودې په اړه سوچونه کوم. ښایي زما د همغه خوبونو تعبیر یې. زه په تا غوندې ایماندار ځوان پسې ګرځېدم چې خپله ګرانه لور ورته په نکاح کې ورکړم او زما تر مړي وروسته، یعنې زما د مرګ نه وروسته پر تخت پاتې شي. ځوان چوپ ولاړو. څه چې اورېدل باور یې نه کېده. سر یې له خجالته ځوړند کړ. له ځانه وشرمېده. د وجدان په صحرا یې یوازې دا چیغه واورېده ربه زه دې په هغه مونځ پاچا او د ښځې خاوند کړم چې د خلکو له ویرې پرې ولاړم. نو په هغه لمونځ په کوم مقام ورکوي چې یوازې ستا له ډاره کېږي.